سلامونه او نیکی هیلې ګرانو کتونکو په خیر راغلی پښتو کوکینګ ته. نن به موږ تاسو ته د یو پراټې چل درښکاره کوو. په ډیرو پښتنو سیمو کې دې ته ایشلې وایي. نو که تاسو دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ نو د ډیرې او مزیدارې او خوندورې پراټې چل به زده کړئ. اول به په یو لوښي کې 2 دانې هګۍ ور واچوئ او ښه به یې سره مکس کړئ. کله چې دا مکس شول نو یوه وړه قاشوغه مالګه به ورته ور واچوئ. نیمه قاشوغه د سوډا به ورته ور واچوئ. یوه غټه قاشوغه کارن فلور به ورته ور واچوئ او دا به د یو بل سره ښه مکس کړئ. کله چې دا ولړلی شول ښه مکس شول نو بیا به ورته 3 پیالې د وړو یعنی سپین وړه به ورته ور واچوئ. اوس به 2 پیالې یعنی 400 ملي لیټره اوبه دغسې په یو لوښي کې ور واچوئ او لږې لږې به یې دې وړو ته اچوئ، لړئ به یې. کله چې دا اوبه ورته ور واچولی شي نو زموږ دا وړه به بیا دغسې ښکاري. کله چې وړه تیار شول نو یو لوښی به په غوړو باندې لږ غونته کې غوړ کړئ او یوه سمڅۍ به ورته د دې وړو ور واچوئ او دغسې به یې ولړئ. د پراټې شکل به ترې اختیار کړئ. کله چې دا یو طرف سور شو نو بیا به په سر باندې لږ غونته کې تیل ور واچوئ یعنی غوړي او دا پراټه به په بل مخ باندې واړوئ. ګورئ به چې ودرنه نه سوځېږي. نو دغه د زموږ پراټه تیاره شوه. که ستاسو دا ویډیو خوښه شوې وي نو زموږ د چینل سبسکرایبول مه هېروئ. د دې سره ستاسو نه اجازت غواړو. د الله په امان.